السلام علیکم. قدرمنو پښتانه چې دي د په موسیقۍ باندې د پخوا راسي مین دي. که دا وایو چې پښتون او موسیقي سره لازم او ملزم دي نو بې ځایه بني. مونږ که فکر وکړو نو زمونږ په حجرو کې د پخوا راسي د ټنګ ټکور دا رواج را روان دی. بیا پخوا داسې وخت داسې دور و چې په دې ودونو خادو کې به خلکو د ټنګ ټکور د مجلسونه د محفلونه خامخا کول. اوس دغه څیزونه کم شوي دي. هر څوک هغه روا ناروا دومره زیات دي چې بنده حیران شي. توبه الله دې راته معافي وکړي. نو د دې موسیقۍ سره تعلق لرونکي چې دي دا بل څوک نه دي، دا هم د دې پښتنې معاشرې وګړي دي، پښتانه دي، د ښو کورونو سره تعلق لري. خو دا د دې شوق دی او بیا دا خلک قدرول پکار، ځکه دی زمونږ خاده اخیسته کوي، دی زمونږ خوشحالی یو په دوه کوي. نو په داسې ښاغلو کې تاسو وینئ صاحبزاده استاذ چې د رباب په هنر باندې لاس ښه ډېر بر دی او په ټلویزیون باندې په ریډیو د دې نه علاوه چې دی یو ولسي فنکار دی، په عام ولس کې دومره مشهور او مقبول دی چې چېرته هم د رباب نغمه د چا یادېږي نو دی به مخې ته ودرېږي. نو غواړم چې دوی سره د دوی د فن سره په ژوند هم خبرې وکړم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. صاحبزاده استاذ نوم خو ستاسو ما واخیستو که نه، خو باقاعده که خپله پیژندګلي وکړي ما ته به لږ ګورې خیر دی کله ناکله. که خپله پیژندګلي وکړي چې ستا پوره نوم څه دی، د والد صاحب د نوم څه دی، کلی د کوم یو دی؟ جی کلی خو مې ماشوخیل دی او ډېر ښه کلی دی، د پښتنو کلی دی او د پلار نامه مې محمد اوزل ده. محمد اوزل. او زما نامه چې ده نو صاحبزاده ده. صاحبزاده استاذ دا راته ووایه چې لوی شوی ماشوخیلو کې د انځرګل استاذ کلی دی که نه، بلکې هغه د دغه کلي ګلو. بلکل. نو اوس هم په ماشوخیلو کې اوسېږي؟ اوس هم په ماشوخیلو کې جي اوسېږم. ښه. او د څونه مودې به یې تاریخ پیدایش درته یاد دی خپل؟ یاره پیدایش خو راته یاد نه دی، خو د دې فن مې 45 کاله شو. 45 کاله شو. او جی. ښه. نو دا راته ووایه چې فن له به بیا راځو. پاکستان او هندوستان چې کله ړومبی جنګ و هغه وخت کې څونه مودې وې ته؟ ړومبی جنګ شو نو هغه وخت کې خو زه لږ وړوکی وم، خو دا ده چې جنګ راته یاد شي. ړومبی جنګ درته یاد شي، د 15 جنګ درته یاد شي، د 10 کالو به وي؟ یاره دغسې به وم، جنګ راته یاد شي خو ماشوم وم. ښه ماشوم وي. نور وروڼه دې شته؟ او جی. د هغوی نومونه څه دي؟ د مشر ورور مې خانزاده نامه ده. څه کوي؟ هغه خو بس جی پوج کې و، پوج نه یې پنسن وړی، صوبېدار و. پوج نه یې پنسن وړی، بس اوس په کور دی. په کور دی. ښه. او جی. نور وروڼه دی؟ او بل ورور مې دی جی، هغه میخې ساتلي دي. ښه. زمینداري کوي. او هغه امداد نامه ده. ښه. امداد الله. ښه. بل کشر ورور مې دی هغه هم میخې ساتلي دي. ښه. هغه اسماعیل نامه ده. او بل د دې امداد نه چې کوم مشر ورور مې و هغه دی زمونږ دشمنۍ کې مړ شو، نو بس هغې هم لږ ګډوډ کړو، خدای دې وبخي. تا سبق ویلی دی؟ نه جي ما سبق نه دی ویلی. ښه. دا راته اوس دا ووایه چې د موسیقۍ ته د فن ته څنګه راغلی او بیا دا ستا په غېږ کې چې کوم ساز پروت دی رباب ورته وایي، د دې دا هنر د چا نه زده کړو؟ دا خو فن ته زه چې داسې رالم چې زمونږ د علاقو ته به د ظفیرګل استاد زوی راتلو رستم، خدای دې وبخي، د هغه نه مونږ متاثره شو. بس بیا دې فن ته راووتم. بیا چې بازار ته شومه نو جي حبیب نور ته مې شکره کې، خو حبیب نور زما د رباب استاد دی. او په دې کې بختیار استاد هم و، تاجي استاد هم و، خاتم ټیپهدار هم و. دا مشران پکې ټول ما خو نه پېژانده، خو لکه استاد مې راغوښتي وو. زما د کباړي بازار کې مې دی حبیب نور استاد ته شکره کېښوه. دا شکره څه ته وایي؟ دا سند لکه د دې موسیقۍ یو سړی استادي شاګردي کوي نو هغه به سند اږدي ورته، مطلب دا دی، او هغه به مشران راغونډوي، هغې ته هم پته ولګي چې یاره دا څنګه دا رسم څنګه کېږي دا شکره چې خلک دی استاد ته؟ دا داسې کېږي چې بس یو استاد نیسي، جامې به ورله کوي، کیړی به ورله کوي، مطلب دا دی بس دغه مټۍ به روړي چې کم کسانو ته وینا شوي چې یاره پلانکي استادي او شاګردي د شکره ده، نو بس هغې پې لاس اوچت کړي او بس هغه دا ټولو دنیا ته پته ولګي چې
پلانکې د پلانکي شاګرد شو. ښه بیا دا هنر د رباب دا هنر دی په څونه موده کې زده کړو؟ ولا چې دا خو ډېره موده کې زده کړی دی، وخت وشو. دا لکه آسان کار نه دی، ګران کار دی جی. او د دې رباب هم زما تکمیلا کم از کم چې سم نی نو داسې شلو نه بیا سیوا 25 کلونه کېږي چې زه غږوم. مخکې مې نه غږوم. ښه چې کله رباب دې زده کړو او فنکار شوې نو آغاز دې څنګه وکړو، د کوم ځای نه دې وکړو؟ आवाज में दे दे नको चीज़ी माँ बाने उस्ताद जी दा ईसफ अलैहिस्सलाम के सटो को देखा बाड़ी बाजार के आगा वक्त की खास टेपूनम पे खबर की नौ जी माँ बाने उस्ताद जी के सटो को दागा के सट नजर बड़ा सुमा ईसफ अलैहिस्सलाम बदल में वेला का वक्त के दा बदलो वक्त हो नो बस आगा के सट नजर दागा सुमा बस बियाबा खलको रागुख्तमा प्रोग्रामों ला और बस अलकुआलिम वा کنه نو ډله ټپله دې بیا چا سره جوړه شوه که استاد سره به وي؟ استاد سره هم جي. استاد سره هم حبیب نور استاد سره. څونه موده دې هغه سره تېره کړې ده یو ځای؟ هغه سره مې داسې لسته کاله تېر کړي دي، خو جي بس هغه بیا په دشمنۍ وړېدو نو بس بیا مونږ دلته ځان له پاتې شو. او جي د حبیب نور نه علاوه نورو کومو لکه احمد ګل شو یا ګلاب شیر یا دغه ګلاب شیر سره مې پروګرامونه کړي دي، احمد ګل استاد سره مې کړي دي، شیرین ماما سره مې کړي دي. کم چې دا پخواني نامور مجلسیانو عظمت شو، محمد جان شو، لکه دا پخواني چې کم کسانو دې ټولو سره ما جي مجلسونه کړي دي. دا ښه پخواني چې دي سبز علي خان یا عبدالله جان یا ګلاب شیر؟ سبز علي خان سره مې یو مجلس کړی دی په لنډی خون محمد کې. هغه وخت کې هغه په ریډیو کې و او ماسټر و 1300 روپۍ تنخواه به یې اخیسته پخوانی ټیشن و جي. حتی د محمد جان ذکر وکړو، دا محمد جان څوک و، د کوم ځای و، د به څه به یې غږول؟ دا د مومند و جي، مجلس په هم کولو، رباب په هم غږولو. او مومند دی اوس دلته کې دی عاشق آباد کې اوسېږي، ژوندی دی او کبابیانو پروټه. ښه نو ده سره به زموږ ملاقات وشي؟ او جي ولې به ونه شي. ښه رباب پې غږولو ډېر ښه مجلسي و که نه؟ ډېر ښه مجلسي و، نامور مجلسي و، ښایسته هم و. ښه بیا تا پسې خلک به راتله مجلسونو له بتلې ودونو له؟ ودونو له بتلو. کم کم ځای ته تلې؟ لرې لرې علاقې مثلا داسې چې ته ورته تلې؟ یاره لرې علاقې خو بس داسې دي چې داسې سوات هم نه دی پرېښی، تر میاوالي پورې، کالاباغو پورې، لاهوره پورې، کراچۍ پورې زه تللی یم مجلسونو له. ښه نو بیا دې خپله ډله جوړه کړه که څنګه؟ کراچۍ نه علاوه دغه شاه نوراني ته هم تللی یم مجلس له. ها ماشاءالله. بیا تا خپله ډله شوه که څنګه همغسې چا سره یو ځای وي؟ او بس بیا یو بل سره بس بیا خپله ډله هم جوړه کړه. خو بس مخکې خو ساده مجلسونه، اوس خو بس ډېرې خبرې راغی او نوي نوي سازونه، رباب منګی به و، رباب دوکړه به وه، او بس زمونږ د ماشوخېلو دا کم مشران چې فنکاران دا هم ډېر نامور تېر شوي دي. او جي لکه اوسه پورې نامه شته دی. بلکل بلکل مړه دي خو نامه شته دی. نامه شته. او جي د عام محفلونو نه علاوه ریډیو ته یا ټلویزیون ته خو تللی که نه؟ جي زه ټي وي ته هم تللی یم، او د هغه وخت نه تللی یم چې شوکت صاحب پروډوسر و، شوکت علي صاحب. پښتو ون ته هم تللی یم، جمشید علي سره مې ډېرې شوګانې هم کړي دي یو ځای بل ځای، او ریډیو ته هم جي تللی یم. دې ټولو ځایونو کې ما پروګرامونه کړي دي. جمشید علي او دا ټول درته یاد دي؟ ما چې خیبر ته بوتلی وې یا درنه هیر دي؟ بالکل پی ټي وي ته بوتلی وې څو څو پروګرامونه حاجي صاحب هیر دي؟ حاجي صاحب اوس مې پروګرام له پی ټي وي ته بوتلی در باندې مې پروګرام دې را باندې کړی دی حاجي صاحب. بالکل نو دا نه هیر دي؟ نه 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 هیر نه دي. ریډیو ته مې راوستې، ګوره ته ریډیو ته ما راوستې، داسې ده که نه؟ ریډیو ته تا راوستې، دې نه مخکې ریډیو ته نه وې راغلی؟ نه هم راغلی. تا نه ما انټرویو ریکارډ کړو، څلور مې د نغمې ریکارډ کړو، ستا هغه نغمې دومره مشهورې شوې په ریډیو باندې چې ته تصور نشې کولی. نو مونږ هم یاد کړه چې نه اسلام استاد ستا خو زه شکریا ادا کوم، تا زه ریډیو ته هم بوتلی یم، ټي وي ته دې هم بوتلی یم، او را باندې دې پروګرامونه کړي دي. نو بس زه ستا شکریا ادا کوم، زه ستا دغه نشم پوره کولی. اکثر دا رباب والا چې دا ټپا چاربې ته بدله دا په شوق وي. ته د دې نه علاوه بل نور اسناپ لکه غزل، نیمکۍ، دا بګتۍ وغیره دا ویلی شي؟ زه ټول ویم جي، نیمکۍ هم ویم، لوب هم ویم، ټپ هم کوم، چاربیت هم ویم، مصري هم کوم، بدل هم کوم، دا ټول ما یاد کړي دي. سرزاده استاد ته چې په ډومبي ځل ما ټي وي ته راوستې او ما دا زړې سندرې په دې فنکارانو باندې وې،
تا ته د غزړې سندرې ډېرې یادې وي د عبدالله جان او د صحبت او دا دې سره د شوق دا دې څنګه یادې کړي دي؟ شوق مې ځکه و چې دا جي زمونږ د پخوانو کسانو به ویلې دا ته مونږ زده کړي دي. د پخوانو مشرانو کم سنګران چې زمونږ مشران دی به ویل او دا مونږ ته زده کړي دي. اوس هم د عبدالله جان زوی نه زده کړي دي، پیدا حسین نه، هغه به مونږ سره مجلس کولو جي. ها اوس راځو دې طرف ته چې دې وخت کې ستا زندگی څنګه تیریږي؟ واده کړی دی، بچي دي شته، څو دی، څه کوي؟ بچي مې 5 بچي دي. بس همدا کچا کارونه کوي، بس نوکری نشته دی. کچا کارونه څه مطلب دی؟ کچا نوکری کوي؟ کچا نوکری کوي او دا دغه پخې نوکری نشته دی جي. سبقونه ویلي دي؟ سبقونه مې په 13 پورې ویلي دي جي. زامن دي څو دي؟ زامن مې 5 دي جي. خاندان کې د څوک چې دا فن کړی دی؟ نه جي، خاندان کې مې څوک هم نو. دا چې تا زده کړو والد صاحب د ژوندی و؟ والد صاحب مې ژوندی و، هغه به ورته نه پرېښومه. او زما ډېر شوق و. نو څه وال ټکول دې خوړلي دي که نه؟ ډېر مې وال خوړلي دي، شپې مې په جوماتونو کې کړي دي. خو منې کېدې نه؟ نه منې کېدم، شوق مې ډېر زیات شوق. بیا درته اجازت درکړو؟ بس اجازت دا دی چې هغه ځان به مې ترې پټ ساتلو تر مرګه پورې. هغه مړم شو، خو لکه داسې ښکاری زه نیم لیدلی او یو بل به ورته ویل، ما به ورته ویل بابا زه نیمه، اورې که نه؟ او بس هغه به مې مور ته خبرې مبرې کولې، ویل دا دی په غلطه لار روان دی او داسې دي او هغسې دي. په دیوالونو هم د کور نه راوړېدلی ما، خو بس دا فن مې نه دی پرېښی. صاحبزاده استاد، موږ ستاسو مننه کوو. دې وخت کې موجود وخت کې پروګرامونه لځې؟ بس داسې اوس ډېر نشته دی جي، کله نه کله ځو. اوس که پروګرام له لاړ شي نو څونه پیسې درته میلاویږي؟ ګزاره پې کېږي؟ یاره ګزاره پې جي نه کېږي. بیا هم څونه پیسې راوړئ چې تاسو لاړ شئ؟ یاره مونږ چې لاړ شو بس دغه 1.5 روپۍ راوړو، بس کس سړي سره 2000. او داسې ګزارې پې ځکه نه کېږي چې اوس د فنکاران ډېر زیات نوي راوتي دي، نو د فن اوس زمونږ لکه د مشرانو کم پخواني مجلسونو نو زمونږ لږ دغه خراب شوی دی. داسې ده چې د دې سیز اهمیت نه ورکېږي. روایتي سازونه د پښتو موسیقۍ چې دي دا رباب دی، دوکړه ده، باجه ده، یا ستار دی، یا ورسره سرینده وه پخوا. ته ګوره په دې پخوانو ککوړو کې صرف سرینده او طبله ده، یا رباب دی او یا باجه ده، نور سازونه نشته. دا سازونه نه ورکېږي. دا ګمان څوک نه کوي چې دا سازونه بالکل دا سازونه نه ورکېږي، خو خلک چې دا څه په خلک دغه دي که نه، بس نن معاشره هغه مخ ته وړېدلې ده جي. دې رباب ته لږ توجه ورکوو چې تا خو ته ټنګار وویسو، ټنګار به ترې وروسته وباسو. دا راته وایي چې دا د څه شي نه جوړېږي؟ دا لرګی او دې ته څه وایي؟ دا خو جي د 2-3 لرګو نه جوړېږي. دا خو دا رباب چې دی نو دا د توت نه هم جوړېږي، د بوکیانې نه هم جوړېږي، بل یو کابلې لرګی ورته وایي، هغې نه هم جوړېږي. بس د لرګي خبره ده. څونه خرچه پې راځي؟ دا تا سره چې کوم رباب دی دا به نن سبا د څو روپو وي؟ دا ما سره رباب چې دی نو دا خو نن سبا د کم از کم چې سم 30,000 روپو رباب دی. د 30,000 دی. دا راته وایي دې باندې دا تارونه چې دي دا غټ تارونه دې ته څه وایي؟ دې ته ټنګ ورکوه. دې ته کټه تار وایي. موږ ورته کټې تار چې خلک وایي که نه، دا کټه تار. بل او دې ته د بم تار وایي. بم جوړه دې ته جوړه وایي، او دې ته زیر وایي. باقي دا پاسني چې دي دا دې ته سیمان وایي، چمنیان. دا خلک چې ورته ګجر وایي. او ګجر دا د غټو تارونو دا آواز ایکو ورکوي جي. دا غوږ دې ته څو وي؟ دې ته 14. او جي. او هغه سر کې ورته څو لګېدلي دي؟ هغه سر کې شپږ ورته لګېدلي دي. او جي. دا تاسو چې اکثر دا مجلس شروع کوئ نو دا سور کوئ، نو تاسو چې دا وغږوئ مجلسو کې بیا کېدي دا په خپله بې سوره شي که څنګه؟ دا بې سوره کېږي جي. دا مونږ سورو په مجلس کې هم بې سوره کېږي، او چې دا سور نه نو دا نه غږېږي، څه پکې راوړي نه. او مونږ دا داسې سورو چې مونږ هغه کومه راګړی کې مجلس کوو نو هغه راګړی کې مونږ دا جوړې سره دا میلاوو. صاحبزاده استاده، خبرې ډېرې دي، نو اخره کې دې کتونکو ته څه پیغام که ورکې څه وې، خو خپل د موبایل نمبر به ښې چې خلکو ته پته ولګي
چې دا صاحبزاده اوس د کتا سره بیا څوک رابطه کوي د پښتانه او خاص کر دا بهر چې کوم دي دا په تاسو ډېر مین دي. زما د موبایل نمبر چې دی ما سره دا یو نمبر دی نور سیمان ما سره شتم نه 0302 55 93 501 بیا یو ځل وایا 0302 55 93 501 دا زما د موبایل نمبر دی او ساده موبایل دی را سره. څه وې دي کتونکو ته چې تا خوښوي او تا اوري؟ بس دې ته به زه یو غزل ووایم. غزل به وي، یو ساز به غږې، اول پیغام ورکا او بیا تا سره تبلیغ والا یوسف ګل استاد ناست دی، د لوی موسیقار د نظیر ګل استاد ورور اب میدان ته راځي او سم غرب به ورکو. خو یو دوه خبرې دي کتونکو سره وکړه. نو بس کتونکو ته زما دا پیغام دی چې د مشرانو فنکارانو قدر کوئ او مطلب دا دی څوک چې دا داسې دغه شي بېوسله شي بېوزله شي کلام وایي کمزوری کلام وایي دا کلام دی نه وایي. او چې کم فنکاران لږ کمزوري دي مالي طور نو په دې باندې دا زمونږ کم مشران چې دي نو په دې کمزورو فنکارانو دی خیال او فکر وکړي. ډېره مننه. اوس زه ملګري ته خواست کوم که نه چې تبله راواخلي او اورېدونکو ته چې کوم دی نو یو مزیدار غوندې ساز او بیا یو څو ټپي یا که غزل یې هر څه چې وي که نه چې دا کتونکي لږ خوشحاله شي. ټیک شوه؟ نه مخکې چې نغمه واورو سازینه واورو دا تبلې ته چې ناست او خاندي مسکۍ مسکۍ کېږي د سره یو څو خبرې کول غواړم. استاد څه د نامه ده؟ یوسف ګل. یوسف ګل. ښه تعلق دې د کوم ځای سره دی؟ زه چې خپل ځاني د ماشوخیل مې کلی دی خو اوس زه اوسېږم ښار کې. او جی نو د موسیقۍ سره تعلق دې څنګه څوک بل څوک شته ستاسو په کور کې؟ او جی مونږ میراثین یو. او جی میراثین یو. نظیر ګل استاد زما مشر ورور دی. او جی او یون خپله میراثین. او میراثیان څه ته وایي؟ لکه ستاسو والد صاحب دا فن کو؟ بالکل زموږ والد صاحب زموږ نیکونو بیا ښایسته ګل بابا. ښایسته ګل بابا زموږ نیکو جي. او جی او دغه زما چې دی نو نیکونو دا کار کړی دی جی. ښه دا تبله دې زده کړي د چا نه دې زده کړي؟ استاد دې څوک دی؟ زما خو استاد جي د تاجي استاد نه مې یاده کړې زده کړه مې هغه نه کړې. او جی او خپلم جی زموږ مشران استادان و هغې نه مې زده کړه کړې ده. پښتانه چې پنجابیان چې کم استاد به ما به د هغه خدمت کولو هغه نه به ما شیزونه یادول. پردي استاد نه خپل استاد مې تاجي استاد و. او جی ریډیو کې ټي وي کې د تبله غږولې ده؟ او جی بختیار استاد سره ما مخکې به لوګ میلې ډېرې کړي دي. شوکت صاحب هغه ټایم کې پروډوسر و هغې سره لوګ میلې ما ډېرې کړي. ما جی ډېر کار کړی دی په ټي وي باندې. د تبلې نه علاوه تمبل ډولک یا نور سازونه در دي؟ نه جی بس دا یو ریزم دی دا غږو تبله غږو او باجم داسې لږه لږه د باجې د نواب استاد شاګرد یم. او جی صاحبزاده استاد سره څونه موده وشوه؟ صاحبزاده استاد خو زموږ د کلي دی بس کله ناکله وله راشم ګپ شپ له. میداني پروګرامونه له ځئ؟ او ولې نو ځو چې څوک ووایي بیا ځو. او جی نو صاحبزاده استاد رباب د سر دی؟ رباب A1 دی؟ نو زه خو یم چې یو نغمه یو څو ټپې او بیا ورپسې ستاسو خوښه ده چې هر څه وایي جي. او جی بله دا خبره زه بختیار استاد سره زه ډېر زیات ګرځېدلی یم. بار ملکونو ته تللی یم تر یوروپه پورې ایشیا زه ډېر ګرځېدلی یم. فلمي دنیا ټي وي ریډیو دا ما ماشاءالله دا خو ډېر کار کړی دی. ډېره مننه. ښه ډېره مننه.
زه نو اوس یو دوه ټپې که راته وکړي او ورپسې چې چاربې ته وي او کار شوی